ورور خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته. زده کړه د اسلام لو فرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د رښتیني مومن د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن خپرونه پیلوم. نو اوس به راشو ستاسو پیغامونو ته، وابورو چې زموږ ورونو د کوم ځای نه پیغامونه پرېښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به وورو. السلام علیکم، زه جاوید یم له پکتیا څخه. زه د رښتیني مومن خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم که چیرې یو انسان په هره میاشت کې درې روژې نیسي، مثال ورکوي چې ټول عمر به یې روژه وي، نو آیا دغه روژې باید د میاشتې په اول کې ونیولی شي که په منځ کې او که په اخر کې، او باید په دې کې وقفه وي او که نه؟ وسلام. د غریبانو سلام، د غریبانو سلام، خامخا روزي ته یو سهار. دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام عادت و چې هغو به په هره میاشت کې 3 ورځې روژه نیوله چې هغه ته ایام بیز ویل کیږي. 14مه د میاشت، 14مه د میاشت، 15مه د میاشت. دې ته ایام بیز وایي ځکه چې په دې ورځو کې سپوږمۍ سپینېږي. نو که څوک غواړي چې ټول عمر د هغه روژه وي، نو هغه دې په هره میاشت کې 3 ورځې روژه نیسي، 14مه، 14مه او 15مه. مخکې د دې نه چې په مسلمانانو باندې روژه فرض شي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د هرې میاشتې 3 ورځې روژه نیوله. د هرې روژې بدله 10 روژې ده. که څوک غواړي چې ټول عمر هغه روژه وي، ټول کال روژه وي، نو د هرې میاشتې 3 ورځې د روژه نیسي، 14، 14، 15 او دا پرله پسې دي. بل پیغام وورو. د غریبانو سلام، د غریبانو سلام. سلامونه او نیکې هیلې د رښتیني مومن خپرونې ته. زه خانوش سعادت د هلمند ولایت څخه پرېږدم. مولوي صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې مثلا زما د رمضان میاشت کې پیدا شوې یم، رمضان میاشت کې زیږېدلې یم، نو یعنې چې زما مور روژې پاتې دي، خپل مور کولی چې دا روژې ونیسي، سره کولی شم لطفا مولوي صاحب زه دا بیان نه په دې هیله د خدای په امان. ګرد غبار د دې دنیا. هغو خویندو چې د روژې مبارکه میاشت کې البته د نفاس مریضي په هغو راغلي او روژه یې خوړلې وي، کولی شي چې په راتلونکو ورځو کې هغه روژې ونیسي او قضا یې راوړي. لکه څنګه چې ته پخپله د ستا زدو کړه د روژې په مبارکه میاشت کې شوي او تولد د روژې په مبارکه میاشت کې شوی، مور د هغه روژې نه دي نیولي، که اوس توان د روژې نیولو لري نو روژه دې ونیسي. تاسو نشئ کولی چې د خپل مور لپاره روژه ونیسئ یا د روژې د قضاییو کې تاسو د خپل مور سره مدد او مرسته وکړئ. تر څو چې توان د روژې نیولو ولري روژه به نیسي، او که توان نه وي، ضعف وي یا دایم المریضه وي، نو هلته کولی شي چې بیا فدیه ورکړي. بل پیغام وورو. تن یې پاتې شي بې سراسر یې لاړ شي. السلام علیکم، زه محمد نعیم د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د رښتیني مومن خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې یو څو محدود نفر پیدا شوي چې مذهب نه مني. که تاسو په دغه هکله موږ ته لږ یوه خپرونه ځانګړې کړې نو ډېره مهرباني دې وي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. نو چې هغوی مذاهب نه مني، کیدای شي چې مجتهدین وي، نو هغوی به درجه د اجتهاد ته رسېدلی وي. او حال دا چې علامه ابن عابدین الشامی، تاسو ګورئ څومره اوچت کتاب دی د هغه د نن نه 182 کاله مخکې وفات شوی دی. هغه په خپل کتاب رسم عقود مفتي 20 صفحه کې لیکي: ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبقى الا المقلد المحض وجب علينا اتباع التفصيل. هغه وایي چې زموږ په زمانه کې توسه مفتي نه دی پاتې، مجتهد مفتي نشته دی،
او حال دا چې څنګه کتاب هغه لیکلی دی نو پاتې نه دي څوک مګر مقلد، نو په موږ باندې واجب د اتباع د تفسیر، نو موږ هم مقلدین یو. نو نن ورځ چې دوی دا دعوا کوي کیدای شي چې مجتهدین وي، هغه د 182 کاله مخکې په هغه شان و شوکت او فقاهت سره وایي چې زموږ په زمانه کې مجتهد نشته دی. او بل دا چې امامانو دین ته واقعا ډېر لوی خدمت کړی، الله رب العزت دې د هغوی قبرونه منور وګرځوي. تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله مناقب ولولئ، د هغه شان و فقاهت وګورئ، د امام ابو یوسف، د امام احمد حنبل، د امام مالک، د امام شافعي فقاهت، د هغو شان و شوکت وګورئ. څنګه خولې به یي چې د هغو په شان کې خبرې وکړي یا د هغو په شان کې ګستاخي وکړي. انشاءالله که ژوند وي د دوی په مناقبو باندې به بیا ځانګړې خپرونې جوړوو. بل پیغام وورو. صلی الله علیه وسلم، صلی الله علی محمد. السلام علیکم. زه د مولوي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې وتلې په نو په سیم کارډ کې آیا د قرآن آیتونه سندرې دا هغه یو ځای سره کوي دا مبال لري که ثواب؟ مولوي صاحب څخه ډېره مننه. زوک شو چې احمد نبی دیدار لداک بلزی اور موازنا منزلی اسرا. زما توصیه او زما وینا مسلمانانو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته دا ده چې یوه لاره غوره کړئ، یا د اسلام لاره یا د فساد لاره. څنګه د ستاسو زړه غواړي چې د الله رب العزت کلام د ګانو او د سندرو سره تاسو یو ځای ثبت کوئ، دا به د یو ځوان لپاره، د یو مسلمان لپاره ډېر د شرم خبره وي. یوه لاره غوره کړئ، یا د اسلام لاره یا د فساد لاره. په خپلو بدو عملونو او په فسادونو باندې تاسو اسلام مه بدنامه کوئ. اسلام در ذات خود ندارد هیچ عیبی، هر عیبی کس در مسلمانی ماست. نن ورځ کفارو موږ ته ګوته د انتقاد نیولې ده، ځکه په مسلمان کې هغه عمل ده چې په کفر کې هغه نشته. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو دا د قرآن بېعزتي ده چې په هغه کې لوڅ فلمونه او سندرې او ګانې هم ډکي او هغه کې قرآن ته هم ځای ورکړئ. بل پیغام واورو. مبارک د بحر بلجی کاندي نوبتنا. مولوي صاحب ما سلامونه او سلامونه. زما یو پوښتنه ده که چیرې انسان د چا ته رخص مجازۍ ووایي چې زما دې دا معاینه خور عمر که زه ډاکټر پیسې که ډاکټر چا کار نه و چې دا څنګه دی. او بله پوښتنه دا ده که زه چېرته لمانځه زما بېدریه زما زما چې درد چې وکړي زه دا سبحان الله وایم الحمدلله نه دا څنګه ده. والسلام. غواړم لیدل د مدینې ربا فقیر یما دم د بې بسې کې بندي شافظه اسیر یما. څوک چې دا خبرې کوي که ما دا کار وکړه خدای دې موږ د دې وینا نه وساتي چې معاینه یا ښځه دې په ما خور مور وي، او که هغه نیت هغه کار یې وکړه نو دلته بیا باین طلاق واقع کیږي، او په باین طلاق کې ضرورت دی تجدید د نکاح ته. او کله چې ته امام پسې درېږې، په دې باندې په مخکې خپرونه کې وغږېدلو، که خفیه مونځ وي نو ته سبحانک اللهم ووایه، او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې قرات خلف الامام نشته، فاتحه به نه وایې. او که جهري مونځ وي نو ته تسبیح، که جهري مونځ وي ته ثنا یعنې سبحانک اللهم مه وایه، په کوم ځای کې چې تا ته وخت پیدا شو وی وایه، کنی په تا ویل نشته دی، ځکه چې د ثنا ویل سنت او د قرائت سمع چې ده واجب. یو پیغام به بل هم واورو، بیا به راشو دمې ته. زمین یما سوی پا زمین یما غواړم لیدل د مدینې ربا. د محترم اجمولي صاحب څخه مې دا هیله ده چې دا موږ دوه صحابه کې چې دا په ښه د نسب کې یو دوه وړونه دي درې وړونه دي، یو قسم اخیستلی چې دا پلانکی شی زه نه چلوم، که یې وچلوي پر ما طلاقه ده. دا قسم ووایي که کېږي او که نه کېږي. او بل مسله نیولې د هغې کې فکر نه وي چې دا محترم ورسره یاد کړی نه، دا مسله یاد کړی نه چې دا دوه مسله چې دا یاد کړي دي ضرور ما بین چې پر ما یې معاینه طلاق چې زه دا موټر وچلوم، چې دا قسم وایي کېږي او که نه کېږي. کم څه چم مو چې قسم خلاص دي موټر وچلوي څه چم وڅو کې. محترم اجمولي صاحب زه د قاسم دا هیله ورته وړاندې کړې ده. خدای پامان. زوانا ووایا چې څوک به زما یو توصیه او نصیحت دی ورونو ته، ځوانانو ته او مشرانو ته چې د طلاق لفظ دې په خولې باندې نه راوړي. په ډېرو به دغسې طلاقې وي، ژوند به یې ټول په حرامو کې تېرېږي، اولاد به یې د حرامو نه پیدا شوي او دوی ناپوهه به لا تر اوسه پورې خبر نه وي. زمونږ فقها لیکي چې کله طلاق مضاف شي یو شرطه یقع عقیب الشرط اتفاقا، چې کله هغه شرط موجود شي نو اتفاقا طلاق موجود دی. دیو دواړو یا درې ورونو چې ویلي دي چې دغه موټر زه نه چلوم، که ما وچلو په ما دې ښځه طلاق یي نو چې ویې چلوله ښځه پې طلاق، موټر یې چې وچلو ښځه طلاقه ده پې.
که د یو طلاق نیت کړی خو یو طلاق، او که د 300 طلاقو نیت کړی 3 طلاقه واقع کیږي، او که بلکل نیت نه کړی مطلقه طلاق یاد کړی بیا هلته یو رجعي طلاق واقع کیږي. خو بهتره خبره دا ده چې د داسې الفاظو او د داسې کلماتو نه مسلمانان رونه ځان وساتي. د خپل طلاق چې معلق کړی تر کم شرطه پورې موټر یې معین کړی که دا ما وچلوه غیر دغه موټر کې نور وچلول بیا باک نشته. لنډې دمې ته راځو، دمې نه وروسته خپرونه دوام لري. ملتیا مو غواړم. ماته کوزدا یار ما ویا ورکیږه نو پما ګاندې د بابا او د دینا. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. ځان ته راپللی دی ګل زما 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 ځان ته راپللی دی ګل زما زما. سلام علیکم، شهزادولي یم له پکتیا ولایت څخه. خپل مولوي صاحب څخه پوښتنه دا ده چې سپوږمۍ نوم په ښځینهو کې راځي که په نارینهو کې؟ دا یاره ستا دا پوښتنه خو د پښتو ادبیاتو پورې تړون لري، خو زه به درته ځواب ووایم چونکه موږ خپل ادبیات لوستی دي او پکې درس لرو. چا چې پښتو ادبیات لوستی په هغه کې څو قسمه یاګانې دي چې یوه یا په هغو کې لکیداره یا ده. نو لکیداره یا چې په پای د کم نوم کې راشي هغه نوم مؤنث وي، لکه سپوږمۍ، کوچی، کیږدۍ، لیندۍ، هوسۍ، دا ټول په مؤنثاتو کې راځي. دا نوم د مؤنثو دی، د مذکر نه دی. بل پیغام وورو. محترم حاجی مولوی صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم حاجی مولوی صاحب که سړی راولاړ شي او چا ته مبته کله ځي یو شی ورکړي یعنې ورهیبه کړي وروسته بیا رجوع وکړي چې دا شی بېرته راکړه، دا د شریعت نگاه ته دغه سړی حق لري که نه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رورا اعتبار ولی وخت در نتیریږي که قیامت لاس سودا. راته ښکاري چې حاجي صاحب ته هم چا شهیبه کړي دي او اوس پرې پښیمانه دی، بېرته یې غواړي که څنګه. شرح مجله په 830 صفحه کې لیکي تنعقد الهبه بالایجاب والقبول وتتم بالقبض. چې یو چا تا ته څه درکړه چې دا مې درکړل، تا ویلې چې ما قبول که، چې کله د هغه شی ته قبض که نو هغه شی ستا شو، بیا حق د رجوع نه لري چې رجوع وکړي. در مختار په کتاب الهبه کې په 4 جلد کې 580 صفحې نه واخله تر 509 صفحه پورې لیکي وشرایط صحتها فی الموهوب ان یکون مقبوضا غیر مشاع ممیزا غیر مشغول وتتم الهبه بالقبض الکامل. هلته لیکي چې شرایط د صحت د هبې دا دي په موهوب کې چې هغه مقبوض وي، چې تی قبض کې مشاع و ممیز وي، د بل چا ملکیت په هغه کې نه وي، نو چې کله د قبض که هغه ستا شو، بیا بل څوک حق د رجوع دلته نه لري. همدارنګه مجله په 866 ماده کې لیکي من وهب لاصوله وفروعه او لاخیه او لاخته او لاولادهما او لعمه وعمته شیئا فلیس له الرجوع. دې لپاره رجوع نشته دی، اما که چا څه شی تا ته هبه کړه تا پکې قبض نه دی کړی بیا واهب حق د رجوع لري. لکه مجله تاسې وګورئ 862 ماده کې 861 ماده کې لیکي یملک الموهوب له الموهوب بالقبض. ته د موهوب له مالک هله ګرځې چې تی قبض کې. په 62 ماده کې لیکي 862 ماده کې للواهب ان یرجع عن الهبه قبل القبض بدون رضاء الموهوب له. څه چې کوم شی تا ته هبه کړي دي تا قبض کړی نه دی، کولی شي چې واحد بیرته رجوع وکړي که د ستا رضا وي که نه وي، اما که د قبض وکړه بیا د رجوع حق نه لري. همدارنګه در الحکام لیکي اذا توفى احد الطرفین وتتم اذا توفى احد الطرفین قبل القبض کان الهبه باطله. چې تا کوم شی چاته هبه کړل یا ته وفات شوې یا چاته چې هبه کړي هغه وفات شو، هبه بیا باطله ده. بل پیغام واورو. وخت در نتیریږي که قیامت مولوي صاحب زه کمال ناصر د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. محترم مولوي صاحب موږ چې د کار کوي د کار په وخت کې زموږ مشر و او موږ
یو چا څخه پیسې طلب کړلې، هغه 80,000 ډالره موږ ته راکړلې، 80,000 ډالره چې موږ ته راکړلې، موږ ته 80,000 ډالره بېرته ورورسولې. د هغه مابعد په موږ کې دعوه کوي چې زه پیسې غواړم، زما د ډالرو د ورځې 3,000 افغانۍ ګټه ده، ما ته هغه ګټه هم راکړي. آیا مولوي صاحب دغه ګټه چې دی زموږ په ډالرو باندې د 3,000 افغانۍ غواړي، وچه کلکه ګټه غواړي، دا څه دی که نه دی څوک ورکړو کې نه کړو ورکړو ګناه کوي که نه ورته الله هم درنوي. زما قولي جانانا زما د زړه قراره، هغه پیسې که هغه تاسو ته په شراکت باندې درکړي نو څومره پیسې چې ګټلي پکې او اندازه د ګټې معلومه کړې وي، هغه حق په تاسو باندې لري چې تاسو نه یې واخلي او په دې باندې پوه شي که دغه پیسې تاسې نه سوځېدلې هم وای، تاسو نه ختمې شوې هم وای، نو د هغه تاوان په تاسو باندې حق و چې د 80,000 روپۍ تاسو نه واخلي. همدارنګه مسله د مضاربت هم ده، لکه زموږ یو ورور زما نه دا پوښتنه کړې وه. او که دا پیسې هغه تاسو ته حسنه پریښي وي او تاسې هغه ته بیرته د هغه ټولې پیسې تاویل کړي، اوس تاسې نه غواړي چې زما پیسې د ورځو دومره ګټه کول هغه به راکوئ، دا ټول سودي معاملات دي. بل پیغام وورو. نبیانو کی سردارا التزام مولوي صاحب ته پیغام پرېږدمه. زه عبدالمالک زابل ولایت نه خبرې کوم. زه 2 سوالونه لرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول سلام مې اول سوال مې دغه ده چې زه چې دلته د زابل کې یم، دلته کسان دي نه مشران دي، زه هغه ته دلته نعتونه لګوم یا منه تحریر لګوم، هغه بد ورېدي، نعتونه دغه نه بد ورېدي. ممکن ما ته وایي چې زما په مخې ته نه به نعتونه لګوي نه به تحریر لګوي. دې جواب به راکړي مولوي صاحب محترم. دویم پوښتنه دغه ده چې زه دلته دغه دا کسان چې ډېر بد کارونه کوي، کومه یو کار کوي کوم بل ځای زه ورته نصیحت کوم، هغه ما نه مشران، زه ورته نصیحت کوم، زما نصیحت نه مني، ما ته بد ورځ وایي ته څه کار دی زموږ کار کې چې ته من ته نصیحت راکړې. که څنګه سره په موضوع سره مولوي صاحب محترم ما ته جواب راکړي، زه څوک پیغامونه مې کړې، خبرې دې څه هم جواب نه دی راکړی. مولوي صاحب محترم دغه پیغام دې جواب راکړي. خدا حافظ. السلام علیکم. ډېر اعلی بالا دې محمد. پیغام مې درته نشر کړه چې په خپله یې واورې، ته به پې پوه شوی که نه، نو چې ټول پیغامونه دې په دې شکل وي زه څنګه درته نشر کړم. کوشش کوئ چې په خپلو نیکو اخلاقو باندې خلک خپل کړئ او چاته بې ځایه مزاحمت هم مه کوئ، ځکه ټول داسې نه دي چې هغه پوره مسلمانان دي، په دې کې مفسدین هم شته چې د دین خبره په هغو بده لګېږي، خو چا سره به شخړه هم نه کوئ، په نیکو اخلاقو باندې خلک خپل کړئ. اخرینی پیغام وورو. ولی السلام علیکم. زه ګل محمد د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. مولوي یاسین تاسو څخه ما دا یوه پوښتنه ده چې د صلات تسبیح لمانځه کې سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ووایه، دې چې نور ټکي م ویلی کېږي، مهرباني به وي دا پوښتنه تاسو ما ته راکړئ. وسلام. پکتیا. ګوره هسې کردګار دی رب زما. د صلات تسبیح کې چې کوم تسبیح مونځ کې چې کوم تسبیحات ویل کېږي هغه معلوم دي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، نور دې پسې نه ویل کېږي، دومره اندازه چې وایي دا کفایت کوي. نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ذکر د اسلام نور کړه دا کله بس فزین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار شاد دین ځان جوړ